د هیواد د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي د چین د پرمختیایي همکاریو د ادارې له مشر سره د افغانستان په بیارغونه کې د چین د ونډې اخیستو په اړه خبرې کړي. کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار د 15مې حوزې امنیتي ځواکونو د غلو یو بڼ نیولی چې له خلکو یې موټر غلا کول. د اوبو او انرژۍ وزارت یو پلاوی د نوې کېدونکې انرژۍ په 9م نړیوال کنفرانس او نندارتون کې د ګډون په موخه ایران ته ولاړ. مالیې وزارت وایي تېره میاشت د هیواد له ګمرکونو نږدې 200 ټانکره بې کیفیته تیل چې ډیری له ایران څخه راوړل شوي وو بیرته مسترد شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي د اسرائیلو له لوري پر ایران د برید د چمتووالي په غبرګون کې ویلي چې هیڅوک پر ایران د برید کولو جرأت نه لري. د امریکا په واشنگټن ښار کې د اف بی آی ادارې او د یهودیانو د یوه موزیم په څنګ کې د اسرائیلو د سفارت 2 کارکوونکي په ډزو وژل شوي. ویل کېږي بریدګر د فلسطین په ننګه شعارونه ورکول. او د اسرائیلي رژیم پوځیانو تېره ورځ د اشغال شوي فلسطین د لویدیځې غاړې په کمپ کې د یو شمېر عربي او اروپایي هیوادونو په ډیپلوماتانو ډزې کړي.